مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې ډیر خلک وایي زه خیرات نسم کولی، زه خوشی نه لرم، خیرات خانانو کې دا خبره غلطه ده. حدیث شریف کې راځي سبق درهم 1000 درهم، یو درهم سبقت وکي تر 100 درهم. یو سړی دی 1,00,000 افغانۍ لري، د 1,00,000 افغانو څخه 1000 افغانۍ د راباسي صدقه کوي. یو سړی دی 1000 افغانۍ لري، د 1000 افغانو سره 10 افغانۍ راو بس. دا خبره غلطه دي چې خیراتونه دي سخیان خلک کوي. ها زکات چې هغه پر صاحب د نصاب دی، پاتس ول صدقه او خیرات دا به موړ هم کوي، دا به مسکین هم کوي. څنګه چې دا ماړه سړی په 1,00,000 افغانو کې 1000 افغانۍ خیرات دی ورکوي او د الله په نس قبول دي، دغه سي د مسکین سړی په 1,000 افغانو کې کدل صحیح راوښي مسکین ته ورکوي، کېدای سي دغه 10 افغانۍ تر چی شي اضافه سي د خان تر 0 روپو. ولی ځکه د الله عزوجل پنیس کمیت نه دی مطلب، الته کیفیت مطلب دی. څونه چې په یو کار کې اخلاص وي، څونه چې للهیت وي، هغه الله ته قبول دی. یو سړی به 1 درهم خیرات کې، بل سړی به 1000 درهم خیرات کې. حدیث شریف کې راځي سبق درهم 1000 درهم. دا څوک دی؟ د 1 درهم والا، دا هغه مسکین دی چې خوراکي 10 روپۍ لري. د 10 روپۍ سه 1 روپۍ راواخته د الله په لار کې ورکړه، ځکه په تکلیف هم سو زور هم ورکړي او دا غره کوم باندې بوجمو. لیکن هغه سړي چې په لکو کې ضرب کې پروا نه کول، نو د اخلاص د الہیت او دا غره کوم د قرباني تر 1000 درهم سس ول غټ سول. نو زما مقصد داو چې مسارعت فی الخيرات، مسابقت فی الخيرات دا د صحابه کرامو شان خلاصه غزمشتاج د پاره معیار دي. اولئک اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا څوک و؟ دا د رسول الله صحابه کرام و. عبد الله ابن مسعود صاحب فرمای من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات. کغواړي چې د چا پر نقش قدم لاړ سي، د صحابه پر نقش قدم لاړ سي، په مړوب سي لاړ سي، په ژوندوب سي مزي. ولی فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه. ژوندي انسانان د فتنو سن دي خالي. نن شسړې په بار بار درته ګډم سبب خراب سوی ملایذ بالله. پمړوب سی ولار سي. دا څوک دي؟ اولئک اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د رسول الله صحابه دي، دا عمر او دا ابوبکر، دا علی او دا عثمان او دا خلفای راشدین او دا عشره مبشره، دا یو نیم لک تقریب صحابه رضی الله تعالی عنهم. نو معلوم سول چې مسابقت فی الخيرات، مسارعت فی الخيرات مطلوب شي دي. او زموږ تاسو ټولنه چیشته، موږ تاسو چې په کوم شي الله امر کړی چې دغه کې تاسو مسابقه وک هغه پاتره راسه د اړ یو دایر ځوان راټینګ چې د چا سره د خیر په کارو کې مسابقه کوي نسته. راسه زما سي شروع و مولوی صاحب ته د چا سره د خیر په کارو کې مسابقه کوي. زه وس داسي عارف نه لرم، رقیب نه لرم چې د خیر په کارو کې مقصد زبا تر د ډیر مکتب لاړ. لیکن راسه د دنیا په باره کې سرای ولی داسي ولی دون ډیر مصرف کوي، د پلانکی بنگاله داسي ده، ولی داسي وسایل دانی د پلانکی وسایل داسي دي، ولی داسي کاروبار د پلانکی وسایل ده. په شرکتو کې مقابلې دي، په شورمانو کې مقابلې دي، په موټرانو کې مقابلې دي، په سرایو کې مقابلې دي، په سپرلوي کې مقابلې دي، په کوزدو ودو کې مقابلې دي، په زامونو کې مقابلې دي، په اولادو کې مقابلې دي. دا هغه سړي چې الله پاک وایي مې کوي. د سرای مقابله مکو چې د پلانکی بنگلا او تعمیر دونه د زماره باید د تر دې کم نسی، د پلانکی وسایل دونه دي. په کم څه چې الله امر کړی هغه مو پریشي. الله پاک څه فرمایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا وسارعوا. دا امرونه دي د خیر په کارو کې او تر بل مخ کې سي. تاسو ولې د شر په کارو کې را مختصي وس؟ د مال مسابقه نه درغلي. انظروا الى من هو اسفل منكم. د دنیا په چارو کې ګرد عمر تر ځان لاندې سړي ته ګوري. ولا تنظروا الى من هو فوقكم. د دنیا په چارو کې لوړ سړي ته مګوري، کني د الله د درکړو نعمتونو شکر به وکړي.